ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. غوښتل مې چې تاسو سره د استرالیا د 2026 د سرشمېرنې د فورم په اړه معلومات شریک کړم چې څنګه تکمیل کیږي. ما خو چې وکته بهترین او اسانه لارې دا ده چې آنلاین د دغه ویب سایټ د لارې چې forum.census.abs.gov.au د دغه د لارې که تکمیل شي دا ډیره اسانه لار ده. دا به تاسو ته په خط کې کیدای شي خط راغلی وي چې په هغې کې به د سرشمېرنې شمېره تاسو ته راغلی چې 14 عدده ده. نو هغه نمبر که تاسو ته راغلی وي د یو موقت پاسورډ سره، نو هغه خپل خط کې وګورئ، هغه دلته باید ولیکئ، پاسورډ ولیکئ او بیا نیکسټ ووهئ. نو که چېرته در سره بیا دا خط نه وي یا درته سرشمېرنې شمېره نه وي راغلې، نو کولی شئ چې د موبایل د لارې خپل موبایل شمېرې د لارې چې دغلته get a census number یعنې د سرشمېرنې شمېره ترلاسه کړئ، په دې کلیک وکړئ او دلته خپل د موبایل نمبر ولیکئ، 0 هر شی چې دی. نیکسټ چې ووهئ بیا به یو شپږ عدده یا 6 ډیجټ کوډ تاسو ته راشي، هغه کوډ به بیا واچوئ. بیا چې نیکسټ ووهئ دا به زه تاسو ته بیا وښیم. هغه چې کوډ ورکړئ بیا به درنه پاسورډ موقت پاسورډ وغواړي، بیا تاسو پاسورډ خپل صفحې ته ورکوئ او بیا اصلي فورم ته داخلیږئ. نو دا یوه لار ده چې د دې فورم د لارې تاسو د سرشمېرنې دپاره دا فورم ډک کړئ. بل بیا د کاغذي فورمونه چې د ای بي اس نه د استرالیا د احصایې د ادارې نه مخکې باید غوښتنه وکړئ چې دا فورم تاسو ته کور ته راولېږي، چې په هغې کې دا زیړ رنګه فورم چې دی دا د کورنۍ دپاره دی. په دې کې د کورنۍ مشر دا ټول فورم د کورنۍ د غړو دپاره ډک کړئ. او بیا یو بل آبي رنګه یا پینک فورم چې دی دا پرسنل فورم دی چې کولی شي یو فرد یې ځان ته ډک کړي. نو دویمه طریقه د کاغذي فورم د لارې ده او دریمه طریقه یې د مای ګاف سره چې څوک که مای ګاف ته لاسرسی ولري د مای ګاف د لارې هم کولی شي چې ته د سرشمېرنې دا فورم هلته تکمیل کړې او لاج یې کړې. نو دغه درې لارې دي چې فورم لاج کولی شي. دلته به په ګیټ ا سنسس نمبر باندې کلیک وکړئ او دې بلې صفحې ته به راشئ. په دې صفحه کې بیا دلته معلومات لیکلي دي چې تاسو ته به یو ځل یو پن درځي او کوډ نمبر به درلیږو او په هغې کې به بیا تاسو ته د سنسس شمېره یا د سرشمېرنې شمېره درځي او چې کله مو فورم تکمیل شو بیا به نو موږ تاسو ته یو رسید درلیږو چې ستاسو فورم تکمیل شوی دی. نو دلته به بیا خپله شمېره ولیکئ په دې خانه کې او که چېرته نمبر نه لرئ بیا نو I don't have number باندې کلیک کړئ، خو هغه به بیا درته وایي چې بیا د ادارې سره تماس ونیسئ. بیا دلته په دې خانه کې خپله شمېره په صحیح او دقیق ډول ولیکئ او بیا چې کله نیکسټ ووهئ تاسو ته بیا دا کوډ موبایل ته راولېږل شي. کله چې دا شپږ عدده کوډ درته راشي نو بیا به دا دلته داخل کړئ وملي کې او بیا به نیکسټ ووهئ. په دې صفحه کې بیا تاسو نه د خپل د اوسني استوګنځي یا د اوسېدلو د ځای ادرس غواړي. نو دا ادرس باید دلته ولیکئ چې اتومات لاندې په صفحه کې راځي، نو کولی شئ چې همدې ځای انتخاب کړئ او که نه وي نو بیا can't find your address باندې باید کلیک وکړئ. نو ادرس چې کله ولیکئ بیا درته وایي چې کنفرم کړئ چې دا ادرس ستاسو صحیح دی، یعنې تصدیق کړئ چې همدغه ادرس دی. تاسو به وایئ چې و بیا کنفرم. دلته به تاسو ته بیا خپل د سنسس یا د سرشمېرنې شمېره درښکاره کړي، همدا کاپي کولی شئ او موبایل ته هم کوډ درلیږي. نو کولی شئ چې بیا موبایل نه خپل د سرشمېرنې شمېره راواخلئ، میسج کې درته راځي. په دې بله صفحه کې بیا دلته چې کله نیکسټ ووهئ بیا پاسورډ واچوئ. پاسورډ د دې دپاره دی که چېرته خپل اپلیکیشن ستاسو تکمیل نشي، فورم تکمیل نشي، نو کولی شئ چې بیا لاګ آوټ شئ، ووځئ ترې، بل وخت بیا راشئ چې تر 11 د اګست پورې دا خپل فورم تکمیل کړئ. نو پاسورډ ضرور دی. پاسورډ چې شو بیا ځئ بلې صفحې ته نیکسټ او دلته بیا سټارټ د سنسس کوېسچنز په نوم باندې دغه کلیک چې کوئ بیا تاسو ته هغه اصلي فورمه دلته بیا راښکاره کېږي. مننه. کله اصلي فورمې ته دلته سړی را داخل شي په دې کې بیا 4 موضوعګانې دي چې په هغې په اړه پوښتنې کېږي.
لومړی د ادرس په باره کې دی چېرته چې تاسو اوسېږئ. دویم بیا د کسانو په اړه دی چې په دې کورنۍ کې څونه کسان تاسو سره ګډ ژوند کوي. او بیا د ډویلینګ یا د استوګنځي په اړه دی چې په استوګنځي کې تاسو سره څوک څوک ژوند کوي. دا د ادرس سره نږدې دی، خو مطلب دا د کورنۍ په اړه دی چې په کورنۍ کې څنګه ژوند کوئ، مصارف یې څنګه دي، کیدای شي دا پوښتنې وي. او په آخر کې بیا سبمیټ یا سپارل دي چې فورمه تسلیمیږي او کار یې خلاصیږي. نو ادرس ته راغلو، دلته چې دی کله ادرس ولیکل شو په دې ځای کې، نو بیا نیکسټ وهئ. که چېرته پیدا کېږي ادرس دې نه وي اتومات، نو دلته کلیک کړئ انټر اډرس مانولي، دلته کلیک کړئ، بیا خپل د کوڅې ادرس او بیا د کوڅې نوم او بیا سبرب او سټیټ او پوسټ کوډ بیا اچوئ. نو دلته چې ادرس واچول شو نیکسټ دې ووهه. دلته تا نه لومړۍ پوښتنه ده چې د دې ادرس کې تاسو سره څوک څوک په دې 11 د اګست باندې شپې او ورځې تېروي، د هغې په اړه درنه پوښتنې کېږي. نو نیکسټ به ووهئ. او بیا دلته لومړۍ پوښتنه راځي چې څوک به په 11 د اګست د سې شنبې په ورځ باندې ټیوزډے 11 اګست 2006 په دغه ادرس کې تاسو سره ژوند کوي. نو دې کې بیا به ته ورته ټیک کړې چې زه خپله یم یوازې، زما سره مې کډه ده، ماشومان مې دي، واړه ماشومان او ټینیجرز او لکه ټول ماشومان بچیان. او بیا که فامیل کې در سره ستا د فامیل نور عضو څوک ګډ اوسېږي لکه مور او پلار یا د 18 نه پورته ماشومان او خویندې ورونه، نو هغه په دې کې راځي. او unrelated housemates که چېرته څوک ستا خپلوان هم نه وي، د وینې رشته داري دې ورسره نه وي، خپلولي دې ورسره نه وي، خو بیا هم ستا سره په کور کې ګډ اوسېږي، د هاوس میټس یې ورته وایي. ګډ اوسېدونکو خلکو په باره کې معلومات به اچوي. او اخري چې دی د وزټرز یا د میلمنو چې په دې شپه که ستاسو په کور کې میلمانه په دې اډرس کې وي، د هغې میلمنو به هم دا ټیک کړئ چې میلمنو معلومات هم واچوئ. څو کسه په دغې اډرس کې په دې ورځې تاسو سره پاتې کېږي، ټوټل نمبر واچوئ. بل سوال دی چې په دې شپه څوک د کورنۍ غړي بیرون اوسېږي چې هغه لکه په دې شپه تاسو سره نشته دی او بیرون شپه یې ده، نو بیا هغې کې نور اول لومړی چې دی هغه یې وایي چې نو ون اوی، یعنې هېڅوک بیرون نه دي شته، یعنې ټول کور کې دي. موږ خو دا ټیک کوو ځکه زموږ ټول کور کې وی. خو که بیا د چا سفر لري، خارج ته تللی وي یا په دې شپه باندې چېرته تللی وي، کار یې وي، او یا د خپلوانو کره تللی وي، دا درېیم د خپلوانو کره دی، د بل مو دوست کره اوسېږي، یا هغه ماشومان چې ښځه او خاوند طلاق شوي وي چې یا د مور سره ماشومان وي یا د پلار سره، چې هر څوک دا فورمه ډکوي نو لیکي چې دا بل دغه سره دي، مور سره دي یا پلار سره دي، دی ته شیرډ کیر ارینجمنټ وایي. او بیا بل پنځم چې دی هغه چې هغه ماشومان یا شاګردان چې د کور نه بیرون وي او په لیلیه کې اوسېږي، په مکتبونو کې یا په لیلیه کې بورډینګ سکول کې چې د کور کې نه اوسېږي، لرې وي، نو هغې دپاره دا ښه نه ده، دا به ټول ټیک کړئ. او اخري چې و په دې شپه چې څوک مریضان وي یا کور کې نه وي، یو دلیل لري خاص، هغه د اخري دا شپږمه خانه ده. بیا څو کسه به بیرون وي، که چېرته دا سوال هم تقریبا هم د دې پسني سوال سره نږدې سوال دی، خو دلته دي چې بیا څو کسه بیرون بیرون دي په دې شپه باندې. نو دلته که هېڅوک بیرون نه وي، لیکلي دي چې هېڅوک که بیرون په دې شپه نه وي د سرشمېرنې په شپه باندې، نو دلته تاسو 0 ولیکئ. نو 0 چې ولیکئ، بیا ته باید نیکسټ ووهې چې بلې صفحې ته لاړ شي. په دې کې بیا د خلکو معلومات، د خپل کورنۍ غړو معلومات باید ته شامل کړې. لومړی ما خپل دلته اچولی دی، بیا به همداسې زه د ټولو ماشومانو یو په یو لیست نمبر 2 کیدای شي ستاسو کډه وي، نو چا چې ودونه کړي وي، او که نه نو بیا کور کې د چا مور وي، پلار وي، خویندې وي، نو هغه همداسې خپل ماشومان وي، همداسې به یې ټول نفر لیست کړي. نو زموږ په دغه کې کورنۍ کې 2 نفره دي، نو 2 نفره یې دلته موږ ته لیست راکړی دی، موږ باید دا یو یو همداسې په نمبر واچوو. په دې صفحه کې بیا هغه ټول د کورنۍ غړي چې تاسو دي، هغه چې په بله تېرنۍ صفحه کې مو لیست کړل، بیا دلته چې راشئ نیکسټ ووهئ، نو دا د هر شخص دپاره بیا خپل یو صفحه راځي چې په هغې کې go to questions یا نو سوالونو ته ورشئ. زما د نوم مقابل کې اوس دلته go to questions دی، زه په دې کلیک کومه،
نو بیا زما سوالونه دلته شروع کیږي، ما ته وایي چې ستا کلیزه د شی ده په کم تاریخ پیدا شوی، نو هغه تاریخ دلته لیکي. که چېرته درته یاد نه وي نو بیا I don't know date of birth او تاریخ چې کله ولیکه عمر خپله دلته بیا راځي چې څو کلن یي. دې کې به بیا نیکسټ ووهې، نیکسټ دې ووهه بیا درته وایي نارینه یې که ښځینه، نو نارینه انتخاب کې بیا چې راشي دلته بیا پوښتنه کوي چې سړی نارینه یې که ښځه یې جنډر د څه شی دی، جنسیت د څه شی دی. نو نارینه یې که ښځینه یې که نن باینري، نن باینري چې نه ښځه یې نه سړی چې موږ ورته نرښځی وایو که نه پښتو کې، نو هغه دی. یا کوم بل ټرم ځان ته که ته سپیسیفیک یو کوم اصطلاح ځان ته کاروې نو کیدای شي هغه ولیکي. او یا آخري چې دی په دې ځای کې دلته prefer not to answer، یعنې نه غواړم چې په دې مورد کې جواب درکړم، نو کیدای شي دا انتخاب کړي. نو زه چې من انتخاب کوم بیا ځم نیکسټ. دلته اوس ستا مدني حالت څنګه دی، یعنې واده دې کړی دی. اول چې دی never married، یعنې هیڅکله واده مې نه دی کړی، یعنې مجرد یم. کونډ widowed او divorced طلاق شوی، separated but not divorced بیل شوی یم خو طلاق شوی نه یم. نو دا separated دی او بل married دی یعنې واده یم. نو married زموږ په حساب کې صحیح راځي married. او بیا next آیا د ابوریجنل یا ټورسټ آیلنډر د نسب ناست دی که نه، نو زموږ په حساب کې نه دی. که څوک ابوریجنل وي نو دویم ټیک به کوي، او که ټورسټ آیلنډر وي نو دریم کلیک به کوي. هغه کوم د هر چا یو والدینو کې یو کس ټورسټ آیلنډر ابوریجنل وي هغه باید دلته ټیکونه وکړي. نو زموږ په حساب کې نو دی، نو مې وکړ او بیا ځم نیکسټ بلې صفحې ته. دلته بیا وایي چې په کوم ادرس کې نارملي دا نصیر چې دی دا اوسېږي. نو زه بیا د خپل ادرس انتخاب کوم چې زه په دې ادرس کې یم. که د استرالیا په بل ځای کې اوسېږي نو elsewhere in Australia، او که بل هیواد کې نو بیا other country. نو زه خپل ادرس مې انتخاب کړ، ټیک مې پرې وکړ او بس بلې صفحې ته نیکسټ. تېر کال په 2015 16 اګست کې وایي تاسو چېرته اوسېدلې، نو زما که همدغه ادرس و نو خپل ادرس چې را اوس پکې یم همدا صحیح وي، نو زه په همدې ټیک کوم. خو که بل ادرس یې elsewhere in Australia، په استرالیا کې به بل ځای کې وایي نو به دویم ټیک کوي، بیا به هغه ادرس ته نه غواړي چې هلته یم. او یا که بل هیواد کې وي نو بیا other country به لیکي او د هیواد نوم به درنه غواړي. او بیا د 15 کاله د مخه چېرته اوسېدلې، نو هغه زه اوس دلته اوسنی ادرس مې نه دی، نو تېر elsewhere in Australia کې زه په بل ادرس کې وم، نو هغه د کلنی مخکینی ادرس باید زه واچوم. نو بیا زه نیکسټ وهم. آیا استرالین سټیزن یې؟ زه ورته وایم چې هو یس استرالین سټیزن. که نه وي نو نو به وهې. په دې سرشمېرنه کې باید ټول هغه کسان چې څوک سټیزن دي که پرمننټ دي که په ویزه باندې وي، حتی که په موقتي ویزیټر ویزه یا د چکر په ویزه هم راغلي وي، باید سنسس کې برخه واخلي او د فورم ډک کړي. نو دلته زما یس استرالین سټیزن جواب مې دی. بیا ځم په کوم هیواد کې زه شوی یم، یعنې نصیر په کوم هیواد کې پیدا شوی دی. دلته زموږ وطن چې دی په دې لیست کې نشته، نو بیا به کلیک کې اخري ته به ځې ادر سپیسیفای، او دلته به زه لیکمه چې افغانستان. په کوم کال کې استرالیا ته لومړی ځل راغلی، نو زه 2014 کې راغلی وم. او که څوک د یو کال نه کم په استرالیا کې اوسېږي نو دا اور لاندې چې دا ټیک دی دلته به بیا تاریخ به نه لیکي، کال به نه لیکي، نو دلته به بیا اور دا ټیک به وکړي چې د یو کال نه کم زه په استرالیا کې اوسېدلی یم. نو بیا نیکسټ وهم. کله چې دې نوي سوال ته راشو په دې کې زما د مور پیدایښت د هیواد په اړه پوښتنه ده چې زما مور چېرته پیدا شوې ده. نو ما مخکې سوال کې خپل ځان ته افغانستان لیکلی د پیدایښت ځای، نو دلته افغانستان دا د راغلی دی، افغانستان مې انتخاب کړ. که چېرته کوم بل هیواد وي نو کولی شي چې ادر سپیسیفای کړي هغه بل هیواد ولیکي. خو دا بیا بل سوال ته چې لاړ شي دلته لیکلي دي چې پلار مې چېرته پیدا شوی دی، نو پلار مې په افغانستان کې پیدا شوی دی، هغه افغانستان شو. بیا نیکسټ. په کور کې آیا د انګلیسي نه پرته بله ژبه وایو؟ دغه چې زموږ دپاره ډېره مهمه ده، نو موږ باید د خپلې ژبې دپاره دغه انتخاب کوو. په دې کې باید ډېر تاکید په ټولو ملګرو همدا کوو چې باید پښتو پکې په صحیح طریقه پیدا کړي. او دلته یس ادر لنګویج پلیز سپیسیفای، دلته باید ټایپ کړي او ټایپ موږ پښتو لیکو. ټول دوستانو نه مې هیله دا ده چې یوازې یو رقم سپیلنګ چې هغه PASH
ټي او پښتو. نو پښتو په دغه سپل باندې ولیکي PASHTO. او بیا بل سوال ته ورشي چې انګلیسي لیول د خبرو مو څنګه ده، یعنی انګلیسي څنګه خبرې کوئ؟ که ډېرې صحیح خبرې فوق العاده کوئ نو very well دی، که لږې ښې وي well دی، که دونه ښه نه وي not well دی، که بیخي ښه نه وي نو not at all، یعنی بیخي خبرې نشم کولی. نو زما په حساب کې very well ما انتخاب کړ. بیا ځم بل سوال ته. دلته اوس زموږ د نسب په باره کې ancestry اصل و نسب که نه، نو زموږ نسل په باره کې دی چې زموږ نسب څه دی. که څوک انګلیس وي ایټالین وي هغه دلته انتخاب کړي، خو زموږ دلته انتخاب باید یو دانه موږ وکړو، هغه other ancestry specify. دلته راځو دلته لیکو افغان AFGHAN. نو افغان زموږ ancestry ده، هغه موږ دلته ولیکله. دلته اوس زموږ د دین په اړه خو دا سوال چې دی دا وایي اپشنل دی، که څوک نه غواړي چې په دې مورد کې جواب ورکړي کیدای شي جواب ورنه کړي، خو که څوک غواړي چې جواب ورکړي نو هغه کولی شي چې انتخاب کړي. نو زموږ اسلام دی، نو اسلام انتخابوم. خو لومړی پکې نن ریلیجن دی او دا نور ادیان هم ذکر شوي دي، خو دلته زموږ اسلام دین دی، موږ د اسلام پیروي کوو نو اسلام مې انتخاب کو. او بیا ځم بلې صفحې ته. آیا زه کوم چاته ضرورت لرم چې ما سره په ورځنۍ امورو کې مرسته وکړي، شاور کول، ټوایلټ ته تګ، تشناب ته یا خوراک کې؟ دا نو هغه خلکو دپاره دی چې معلولین او معیوبین دي. نو ما دلته ولیکل چې نه، زه جوړ یم. او که څوک په تګ راتګ کې یا کټ ته ښکته پورته کېدو کې یا وده کېدلو وخت کې یا د کور په انګړ کې تګ راتګ دپاره که د چا مرستې ضرورت لري نو کېدای شي دلته به انتخاب کړي چې او زما ته همیشه څوک په کار دی یا کله را سره مرسته ته مې ضرورت وي، کله ناکله یا نه. نو ما نه انتخاب کړو، زه چاته ضرورت نه لرم. بل سوال دی کمیونیکیشن اکټیویټیز، لکه د افهام او تفهیم دپاره، خبرو کولو دپاره ستا ته یو څوک ضرورت دی چې ستا ته یو څوک خبرې وکړي، نو زما دپاره فعلا ضرورت د چا نشته، نو ما دا انتخاب کړو. خو که چا ته ضرورت وي په دې کې باید دوه یس دي، یو یس د always دی، یو د sometimes دی. always یعنی او هو همیشه ورته ضرورت لرم، او یا هو کله ناکله ورته ضرورت لرم. نو په دې کې بیا تاسو کولی شئ چې دغه انتخاب که چا ته ضرورت وي دا انتخاب کړي، خو زما په حساب کې نو دی، زه نو انتخابوم. مخکې ځم. بیا دلته که چا یس کړی کېدای شي دلته ریزن فار اسسټنس د مرستې دپاره دلیلونه ولیکئ. نو که کوم دلیل لکه خپې د چا کار نه کوي یا څه بل مشکل وي، که معلول وي معذور وي، نو هغه به دلته په ریزنس کې باید به ولیکي. خو زموږ اوس ټول سوالونه نو دي، نو ما ته ریزن نه دی په کار. چې تا ته نرس یا ډاکټر کله ویلي دي چې اوږد مدته کوم روغتیایي مشکل لري، نو په هغې کې که دلته کوم مرض معلوم وي، خدای نخواسته څوک کوم تکلیف ولري، نو کولی شي چې هغه دلته انتخاب کړي. نو لانګ ټرم هیلث کنډیشن به انتخاب کړي که د چا نه وي، او مخکې به لاړ شي. دا سوال د جنسي تمایل په اړه دی چې ستاسو جنسي تمایل څه شی دی، سټریټ هستئ که نه څه بل څه هستئ. نو سټریټ د نارمل په معنا دی چې یو نارینه ښځینه خوښوي او ښځینه نارینه خوښوي، چې لکه نارمل چې نارینه د ښځینه سره واده کوي او ښځینه نارینه سره واده کوي، نو هغه د سټریټ په حساب کې لکه مخامخ سیده. نو سټریټ باید انتخاب کړي. که نه پوهېږئ نو ډونټ نو، او که نه غواړئ چې جواب ورکړي پریفر ناټ ټو آنسر، نو هغه اخري دی. نو دلته ما سټریټ انتخاب کړ، نارمل. او بیا مخکې ځم بل سوال ته. د تحصیل و تعلیم په اړه و چې اوس فعلا مکتب ته ځې یا کوم تعلیمي انسټیټیوټ ته ځې که نه ځې، نو زه ورته وایم چې نه ځم. او که څوک فل ټایم سټوډنټ وي یعنی مکمل درس وایي او پوهنتون ته ځي یا مکتب ته ځي، هغه به یس فل ټایم کوي، او که نه پارټ ټایم وي یا د ورځې نیمایي درس وایي، نو کېدای شي هغه بیا یس پارټ ټایم انتخاب کړي. نو زما په حساب کې نو دی. او که څوک دلته بیا یس انتخاب کړي، بیا په دې لاندې کې ټایپ اف ایجوکیشنل انسټیټیوشن د تحصیلي یا تعلیمي انسټیټیوټ په باره کې معلومات به
کېدای شي نه غواړئ چې په کوم مکتب کې کوم پوهنتون کې یاستئ هغه معلومات به بیا دلته ورکوئ. نو زما په حساب کې 9 دی، زه ځم بلې صفحې ته. پوښتنه دا ده چې ابتدایه یا ثانوي مکتب مو تر کوم ځای پورې تکمیل کړی، تر کوم ټولګي یا صنفه پورې؟ نو زما په حساب کې ما 12م تکمیل کړی، نو زه 12م انتخابوم. او که چا د 8م نه تر 11مه پورې کوم ټولګی ویلی وي نو هغه کولی شي دلته دا انتخاب کړي. او که هېڅ ښوونځي ته مکتب ته تللی نه وي نو باید دا اخري جواب ورکړي چې did not go to school یا زه هېڅ ښوونځي ته نه یم تللی. بل سوال د لوړو زده کړو په اړه دی چې لوړې زده کړې مو تر کوم حده رسولي دي. که لومړی جواب یې دی چې نه لوړې زده کړې نه لرم، یا نه همدا اوس زه تحصیل کومه د لوړو زده کړو دپاره، نو هغه باید دا دویم انتخاب کړي. که چېرته کوم ټریډ سرټیفیکیټ یا کوم مسلک پلمبنګ دی، الکتریشن دی، یا اپرنټسشپ چې د پوهنتون دپاره یا د کوم سرټیفیکیټ دپاره کار کوي نو هغه باید دا دریم انتخاب کړي چې ما دا سرټیفیکیټ کړی دی. او که نه څلورم چې دی بیا هغه د سرټیفیکیټ ډیپلوم یا د ډیګري هغه که چا لیسانس کړی وي یا ماستري کړی وي نو هغې په اړه باید چې لوړ تحصیل یې تکمیل کړي وي نو هغه باید دا انتخاب کړي. نو زما حساب کې ما هم لوړې زده کړې کړي دي نو زه باید یس انتخاب کړم. دلته اوس سوال دا دی چې ورپسې سوال دی چې لوړې زده کړې دي تر کوم کچې کړي دي. نو زه دلته ما ولیکل چې ماسټر اف کامرس، ما ماستري کړې په سوداګرۍ کې، نو ماسټر اف کامرس مې ورته انتخاب کړ. بیا راځي دلته وایي چې په کوم مسلک کې دې کړي دي، ستا مسلک ولیکه. زما فاینانس دی نو ما فاینانس ولیکه. په مالي برخه کې ما ماستري کړې ده ماسټر اف کامرس، نو هغه زه دلته انتخابوم. او دا تحصیل چې کوم پاس ما ولیکه دا ما د 1998 نه مخکې تکمیل کړی که وروسته. نو زه دلته که مخکې مې تکمیل کړی وي د 1998 نه به یس بیفور 98 انتخاب کوم، او که د 1998 نه وروسته مې تکمیل کړی وي نو زما په حساب کې ما د 1998 نه وروسته یا تر د اوس وخت کې مې کړی نو زه باید دا نو انتخاب کړم. بلې صفحې ته ځم. دا پوښتنه د عاید او آمدن په اړه ده چې هر څومره ستاسو آمدن وي ټوټل یعنې جمله چې تاسو که هغه کار کوئ تنخواه اخلئ، که اوورټایم اخلئ، که کمیشن څوک درکوي، که دولتي پنشن یا د سنټرلینګ پیسې څوک اخلي، ان انکارپوریټډ بزنس که چېرته کوم نن فار پروفټ ارګنایزیشن کې کار کوئ، یا سول ټریډر یا پارټنرشپ کې کار کوئ، کوم فارم کې کار کوئ، نو هر قسم آمدن شي یا د ستاسو کوم کرایي کور وي کرایه درته راځي، سوپرانویشن وي، ډیویډنډز که کمپنۍ کې شیرز لرئ هغې کلنی عاید درته راځي، یا انټرسټ وي، هر شی چې وي چې ستاسو څومره آمدن وي ټول باید د هفتې په حساب چې څومره دی چې هغه کلنی حساب هم کولی شي چې لاندې ورته لیکلی نو چې ستاسو څومره د عاید کچه ده هغه باید انتخاب کړئ. که د چا بیا هېڅ آمدن نه وي هغه بیا صفر انتخابوي، زیرو ټو آر نیل انکم چې عاید مې نشته. او که څوک په تاوان کې وي چې همدا اوس په تاوان کې دی نو هغه نیګیټیو انکم کوي، کیدای شي د نورو کلونو تاوانونه هم ستا دې کال ته کیری فارورډ شوي نو کولی شي چې هغه نیګیټیو انکم وښیي چې زه اوس فعلا په تاوان کې یم. هغه داخلي جواب دی ځکه دا د تېرې هفتې په باره کې دی چې لاست ویک یا تېره هفته ستاسو کوم قسم کار و. نو که چا کارونه کړي وي یس د ګټې دپاره مې کار کړی لومړی دی، او هو کار مې درلودو مګر په رخصت وم یا کوم بل دلیل ته مې کار نه دی کړی. او بل دریم چې دی هو مګر د خپل فامیلي بزنس لپاره مې بغیر د ګټې کار کړی، پیسو ته مې کار نه دی کړی. څلورم هو بغیر د پیسو کار مې کړی دی. او پنځم نه ما هېڅ قسم کار نه دی کړی. نو زما په حساب کې زه د مریضۍ رخصت یم نو دا انتخابوم چې هو مګر د رخصت په دلیل مې کار نه دی کړی. دلته بیا سوال دی چې د ګمارونکي یا کارفرما دپاره دې کار کړی او که خپل بزنس ته دې کار کړی نو زه د ګمارونکي یا کارفرما انتخاب کوم چې ما امپلایر ته کار کړی دی، خپل بزنس ته مې کار نه دی کړی. نو که چا خپل بزنس ته کار کړی وي دا جواب ورکړي. کیدای شي تاسو نه د بزنس د قسم یا ټایپ پوښتنه وکړي چې دا کمپنۍ وه کارپوریټډ بزنس و که انکارپوریټډ بزنس و، نو ان انکارپوریټډ بزنس و یا شرکتي و که غیر شرکتي و، نو هغه به دلته بیا ته جواب ورکړې. خو دلته زما امپلایر کار دی نو هغه نور معلومات نه غواړي. بل صفحې ته زه نیکسټ کوم چې دلته لیکي چې کومه وظیفه مې درلودله، یعنې زما وظیفه څه شی وه، کوم اکوپیشن مې مسلک مې څه شی مې کار مې کړی. نو زما دولتي کار دی نو زه لیکم چې ګورنمنټ امپلویي.
نو دا نیکسټ وهم په دې مسلک یا په دې کار کې زما اصلي وظایف څه دي خپل د مسلک باید انتخاب وکړئ چې ولیکئ چې کوم قسم کار هم دی او که د چا په بزنس کار وي کلینینګ وي څه بل قسم کاروبار وي پینټینګ وي نو هغه به دلته په لیکي چې کوم کاروبار دی نو بیا نیکسټ ځم بلې صفحې ته دلته به د خپل بزنس نیم د امپلایر نوم لیکئ چې زه به خپل معلومات دلته ولیکم او بیا بل سوال دی چې د اډرس د ستاسو نه غواړي چې اډرس څه شی دی چاته هم کار کړی دی اډرس د خپل امپلایر اډرس یا د کارفرما اډرس د ګمارونکي اډرس دلته ولیکئ په دې صفحه باندې پوښتنه دا ده چې په څه شي کې کار ته تللی وئ په ټرین کې بس کې کشتۍ کې موټر کې نو زه کار ته نه یم تللی نو ما لیکلي did not go to work next په دې انډسټري کې دا کوم کار چې کوئ دا څه رقم کار دی نو ما لیکلي سروسز خدمات وړاندې کوي دلته که ډېر ډیټیل غواړي نو زه نه غواړم چې ډېر ډیټیل ورکړم نیکسټ وهم دا سوال خپله تېرېږي او بیا سوال دی چې څونه کار تېر هفته کې تا کړی دی زه په رخصت یم نو زه لیکم چې زیرو ما ډېر ساعتونه کار نه دی کړی هر چا څو ساعته 40 ساعته هفتې کې دې کار کړی نو 40 ساعته به لیکي 30 ساعته دې کار کړی 30 به لیکي خو زما په حساب زیرو ما کار نه دی کړی نیکسټ په ملي پوځ کې دې کار کړی که نه ډیفنس فورس کې نو دلته زه نه انتخابوم او بیا ځم بلې صفحې ته په تېرو 12 میاشتو کې کوم والنټیر کار دې کړی که نه او ما کړی دی انپیډ رضاکاره کار مې کړی دی هو په تېره هفته کې خپل کور ته کار کړی که نه خپل کورنۍ کې تقریبا هو کار مې کړی دی نو به لیکم چې 15 14 ساعته پورې کار هم کړی دی په تېرو 2 هفتو کې ماشومان دې ساتلي دي پیسې بغیر د ګټې نه ماشومان ساتل نه ماشومان خو موږ نه دي ساتلي کور کې ساتي نو ځکه زه دلته مې نه انتخاب کړ په تېرو 2 هفتو کې د چا سره دې کوم د فیملی ممبر سره یا کوم ډسیبل سره معلول معیوب سره دې چې صحي مشکل ولري هغه سره دې کوم کومک کړی دی یا کیرر پاتې شوی که نه نو زه وایم چې نه نو که تاسو کې چا کار کړی وي هغه کېدای شي یس انتخاب کړي خو زما په حساب کې نو دی غواړئ چې ستاسو معلومات د 9 کلونو دپاره په نیشنل ارکایو کې پاتې شي ارشیف کې دا معلومات 9 کاله به په ارشیف کې پاتې کېږي که چېرته جواب نه ورکوئ اپشنل دی جواب هېڅ نه ورکوئ خو زه وایم چې نه زه نه غواړم چې دا معلومات مې هلته پاتې شي نو زه دا که څوک غواړي چې معلومات یې پاتې شي هغه به یس وهي خو ما نه ووهه او بیا نیکسټ وهم بلې صفحې ته ځم دا پوښتنې د استوګنځي په اړه دي چې په کوم ځای کې اوسېږئ استوګنه کوئ د هغې معلوماتو په اړه پوښتنې دي چې په کوم ادرس کې چې تاسو اوسېږئ دلته تاسو څو موټرې رجسټرډ لرئ نو موږ ورته وایو چې 4 موټرې لرو تاسو چې هر څو موټرې وي دلته تعداد ولیکئ او څو کوټې په دغې څو خونې یا څو کوټې په دغه ځای کې دي موږ وایو چې 3 خونې لرو بیا دا تاسو که راکړی او که خپل هم دی نو لومړی خپل هم اخیستی دی او بیا دویم اخیستی هم دی خو په مورګیج باندې دی یا په سود باندې اخیستل شوی د بانک په پیسو او یا شیر اکویټي د بل چا سره په شراکت باندې اخیستل شوی دی او څلورم رینټډ په کرایه نیول شوی دی او پنځم د کرایې مفته پکې اوسېږو او ټول عمري کوم سکیم به دولتي چې مفته کور چاته ورکوي نو ټول عمري سکیم د لاندې پکې اوسېږو یا یې کمپلسري نو زموږ رینټډ دی نو رینټ انتخابومه دا د چا نه هم رینټ کړی دی زموږ ریل اسټیټ ایجنټ دی نو کېدای شي دولتي وي یا کوم بل چا نه کوم رینټ کړی وي بیا تاسو بل انتخاب وکړئ خو زموږ په حساب کې ریل اسټیټ ایجنټ کومه پیسې ورکوئ څومره پیسې دي په هفته باندې زموږ تقریبا 200 دي نو او د اخرې صفحې ته چې راشي دلته وایي نور د تقریبا د ټول کورنۍ هغه کوم غړي چې دي هغې نومونه لیست کړئ بیا درته وایي چې دا
دا کسان چې زموږ په حساب کې 9 نفر راځي دا ستاسو کورنۍ غړي دي، دلته لیست شوي دي او دلته به د سبمیشن یا د سپارلو نه مخکې باید دغه هلته یو ټیک وکړئ چې ووایي چې دغه معلومات چې کوم دلته درج شول یا معلومات ورکړل شوي دي زما په اند دا صحیح او درست دي. نو دا به ټیک کې بیا به سبمیټ بټن وهې، سبمیټ دې وواله بیا به تا ته میسج موبایل ته هم راځي او درته به په همدې صفحه هم راځي چې ستاسو فورم وسپارل شو یا سبمیټ شو. ډېره مننه.